نه مړه دا تپوس خو به زه تا نه اوس کومه یو خو چې دا ملګري درسه یو ځای ته لاړ شي او هلته تا پرېږدي او دې د نه یوازې راشي که نه دغه ټیم کې به بیا ډېر زیات خفې خو تا ما سره لکه داسې ولې وکړل د دې خبرې جواب به اوس ماله راکړې پرېږدم دې شرطه السلام علیکم وعلیکم السلام په خیر راغلی ورګه د اوبو څکم تا څه مې کار دی نو مسلمانه زه دلته پرېښودم او ته رانه لاړې د دې اړخه دې وي ملګري مې نشته ملګري مې نشته چې جنازه وشوه ما تا پسې کتل لا کتل بیا نه وي دا ته کوم خوا لاړې بیا زه خو سدبر سره لاړم که نه کوم سدبر څه سدبر څوک دی څوک چې مړو هغه د هغه مشر ورور و نو حجرې ته ورسره لاړم نو ما چې ځه دوا به ما هم ته وکړم او ځان به ترې وښیم راوښیم چې زه هم راغلی یم ګوره بچې چې جنازه وکړې او راځې دا خو یو قیرت ثواب شو او چې قبر تیسار شي دا 2 قیرته ثواب شو خو اوس په دې نه پوهېږم چې تا پکې دا ځان نینې شینې کو او ته دې ورور سره لاړې حجرې ته ولته ورسره کېناستې او لکه ځان دې شو کو چې دا کم ثواب کې راځي چې دا اوس څه شي و زه په دې پوه نه شوم وروره داسې خبره را نن سبا چې چاله لاړ شي دواله نو هغه هم ته له سبا تاله راشي چې ته چاله نه ورځې نو تاله خو بیا څوک نه راځي که نه نن سبا خو ټول دا روټین دی وروره چې څه کې د ثواب په نیت یې کوه دا مه کوه چې دا زه وسو کوم نه به ماسه کوي دا خو ته ځان دغه خپله نیکي ختمې داسې کار بیا ونه کړې مونږ خو ظالم هلته پرېښو ته رانځه زه خو ته ډېر زیات غوسه وم خو زه اوس مې د مازغه کوله وکړله السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام په خیر هلکه د انځر ګله څنګه چل دی وروره څه شور غوبلم جوړ کړی دی مړه دا دې سړي ته مې لږ عقل ښه سم د مقل ته تلې خو دا راته ووایه چې کوم ځای نه رالې پټي نه رالې که څه حساب دی وروره زه خو ملا اوس په حساب د جنازې نه رالم بس کور مې یو پیاله یې چوس کړو بس دا دې حجرې ته راووتم اوله جنازې نه خو مونږ هم اوس رالو ډېر ښه سړی و د ډېر عمر سړی و الله دې وبخي او دا هم د ډېر عمر سړی و خو زه اریان ډاکټرانو ته یم چې شپېته اتیا کال عمرونه شي بیا هم داسې هلکان ښکاري زه یم که دا مونږ داسې شپېته او 1 کال شو نو بیا کټ په م نیولي بیا نو راشه که نه دله مسکلې ورکه د خدای نیکبخته کټ به دې نیولي نی قبر کې به دې 30 کاله شوي